چې کومه زنانه خاوند وکي او میړه وکي دله په کار دی چې د خپل خاوند احترام وکي، د خپل خاوند خبره ومني، د خپل خاوند سره مشوره وکي. دا که چېرته ځي هم به خاوند خبره وي، که دا د چا سره رابطه کوي هم به خاوند خبره وي، که دا چا له صدقه ورکوي هم به خاوند خبره وي. د خاوند نه غیر به ته یو کار هم نه کوې زما مؤمنې خورې، ځکه خاوند ستا دپاره داسې دی لکه د انسان دپاره سر، لکه بدن دپاره زړه. او دا به کوم خاوند وي چې ښځه هغه سره په مشورې باندې په خلا او په اطمینان یو مشوره شریکه کړي او د ده د ښځې پکې خیر وي، دا وایي چې دا مه کوه. داسې خاوند نشته دی، ښه په دې ځان پوهېږه. زما مؤمنې خورې د الله نبي فرمایلي دي وایي که چېرته د ښځې باندې د دې خاوند دومره حق دی، دومره که سجده د الله رب العالمین نه غیر بل چا ته روا وی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ما به دې ښځو ته ویلی وی چې تاسو د خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ. صحابه تلي حیره یو علاقه ده، هغې ته تلي وو. هلته خلکو خپله بادشاه او مشر ته سجدې کولې. بیرته چې راغلل نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل الله پیغمبره د هغه بادشاه نه خو ته ډېر د عزت مستحق یې، باید چې موږ تا ته سجدې وو. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي سجده د رب العالمین نه غیر هېڅ چا ته روا او جایزه نه. سر ټیټول دا به رب العالمین ته وي، عاجزي به رب العالمین ته وي، تمه به د رب العالمین ته وي. او بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل وایي زما شان خو صحیح ده اوچت دی، خو په انسانانو کې د ښځې په مقابل کې د ښځې د خاوند شان ډېر اوچت دی. که سجده د الله نه غیر چا ته روا وی ما به زنانو ته ویلی وی چې خپل خاوند ته سجده کوئ. نو ای مؤمنانو خویندو، رسول علیه السلام فرمایلي لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن لما جعل الله علیهن من حقهن. د سجده روا وی ما به ښځو ته ویلی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړئ، ځکه رب العالمین د خاوند په دې ښځه باندې ډېر حق لازم کړی. نو زما مؤمنې خورې چې سجده ورته روا نه ده، هغه حق چې د رب العالمین دغه هغه له په انسانانو کې تا ته به د ټول نه قیمتي څوک وي خپل خاوند. نو زما مؤمنانو خویندو دغه شانې د خاوند سره به بد اخلاقي نه کوئ، کنځلې به ورته نه کوئ. داسې زنانه ما ته شخصا معلومې دي ما ته چې خپل خاوند ته دومره نازیبه الفاظ وي د لور په مخ کې، د زوی په مخ کې. بیا چې دا لور سبا واده شي دا به د بل کورنۍ څه خدمت وي. بیا چې دوی زوی له سار له ښځه راشي او دا خر دې ښځې ته امر کوي، نو دا خو د مور داسې غلط تربیت کړی دی چې د پلار قدر یې ورته نه دی معرفي کړی. نو سار له بیا مور هم وي زوی هم وي، نو ګور زما خدمت نه کوي، تا خپل زوی بد اخلاقه دوی کړی. نو ای زما مؤمنې خورې ته به ګورې ډېر احتیاط کوي او ته به د الله نه یېرېږي، ځکه ستا نه په دې کور کې د ماشومانو جینکۍ تربیت اخلي. ته 15 کاله تا سره لور ده او په 14 او 20 کاله پورې دنه ودېږي. 20 کاله تا د خاوند سره جنګ کړی، ورځې بدې او کنځلې او چې دې ورکړی هم په جنګ دې ورکړی، خو ډوډۍ دې ورکړې هم په جمع او جامې. د ستا لور څه شی یاد کړله؟ جنګ او بد اخلاقي یاد کړه. زما مؤمنې خورې ته به د خپل خاوند سره ډېر احسان کې. د خاوند د حقوقو نه یو دا د ځان به ورته خسته کوې، د هغه د مېلمه به قدر کې، د هغه د بچو به تربیت کې، د هغې کور به بار ته نه وباسې، هغه په یو ور وځي ته په بله وځي، داسې کار به نه کې، د هغې په اجازې به وځي او د هغې په اجازې به راځي. زما مؤمنې خورې دا تا ته بل ادب شو د اسلام د لارې چې ته به د خپل خاوند ډېر خاطر کوې. ګوره چې کور دې وران نه شي، په بد اخلاقۍ مشهوره نه شي، بچي دې خراب نه شي. یو بل ادب زما مؤمنې خورې هغه دا د عایشه رضی الله تعالی عنها